د نن ورځې مهم خبر ستانکزی افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پر الله سره ویډیو کې وګورئ، که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي تازه مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. ښاغلي ستانکزي دا څرګندونې نن په کابل کې د نجونو د یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو پر یوې برخه کې وویل هیڅوک ملک بې له علمه ترقي نشي کولی. یوازینۍ لار او دروازه چې د ترقۍ لپاره ده هغه که د آخرت دی او که د دنیا هغه علم دی او د علم دروازې باید خلاصې شي. علم پر ټولو ښځو او نارینهو فرض دی. ښاغلي ستانکزي له دې وړاندې هم ویلي وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. هغه زیاته کړې وه ژر تر ژره دې د زده کړو زمینه برابره شي او د ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمېر نورو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې دنیایي زده کړه مباح ده. واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.